اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت دیرشمه برخه. په تیره برخه کې مو د معراج واقعه بیانوله او دا واقعه مو تر هغه ځایه پورې بیان کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم بیرته تر مکې شریفې پورې راغلی. کله چې سهار سو، رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریف سره ناست دی او په فکر کې ډوب دی. د دې عجب سفر تر تاثیر لاندې دی. د الله جل جلاله سره ملاقات، د انبیاء علیهم السلام سره ملاقات، او په دې فکر کې دی چې قریش په دغه خبر په اورېدلو سره څه عکس العمل ښکاره کړي. په خپل فکر کې غرق دی او دا حالات چې ورته پیښ شوي دي هغه په خیال او په فکر کې ورګرځي. ابو جهل ولیدی چې محمد صلی الله علیه وسلم په فکر کې ډوب دی او چورت وایي. نو ابو جهل ملعون رالی او ورته کښېنستی او د پسخند پر قسم یې ورته وویل: یا محمد، آیا یو شی پیښ شوی دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: هو، برای شپه بیت المقدس ته ولاړم او بیرته راغلم. ابو جهل خبیث ته خندا ورغله، خو ځان یې ټینګ کړ او ویې ویل: هلته دې څه وکړل؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: ولاړم، هلته مې لمونځ وکړ او بیرته راغلم. ابو جهل وخندل او نارې کړې: یا معشر بني کعب بن لوی، راسی محمد صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ قریش سره راټول شول. ول څه کیسه ده؟ ابو جهل علیه اللعنه وویل: ول اوس د محمد صلی الله علیه وسلم درواغ ښکاره شو. غوږ ونیسئ، غوږ ونیسئ، دی څه وایي؟ ابو جهل وویل: ول موږ پر اوښانو او په ډېرو مشکلاتو یوه میاشت وروسته بیت المقدس ته رسیږو او په ډېره ستړیا یوه میاشت بیا پر لارې بیا بیرته دلته را رسیږو. خو دی تېر ماښام ولاړی او بیرته راغلی او د لیبې ده هم سو. خلکو د ابو جهل خبره نه منله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې داسې ویلي وي. نو یې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه: ول آیا رښتیا ته ولاړې او رالې؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: هو. خلک اوس متحیر دي او په حیرت کې سول چې دا څه وایي. حتی مسلمانان په فکر کې سول، ځکه دا خبره تر خیال لوړه ده او د منلو نه ده. د مسلمانانو څخه یو نفر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په ځغاسته ورغلی. دا سړی د بیرې ورغلی چې خبره اوس چپه وړي، د مسلمانانو کار بل ډول کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: خیر، څه پېښه ده؟ هغه سړي ورته وویل: رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې برای شپه بیت المقدس ته ولاړم او تر سهار د مخه بیرته راغلم. ټول خلک اوس پر راګرځېدلي دي او ورته وایي چې خلاف وایي. په دې خبره سره د اسلام او د مسلمانانو کار پای ته رسیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل: که رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي نو رښتیا یې ویلي. ان قال ذلك فقد صدق. یعنی دا چې کچیرې رسول صلی الله علیه وسلم دغسې خبره کړې ده نو رښتیا یې ویلي. مګر دا بل مسلمان که څه هم مسلمان دی مګر بیا هم متردد او په شک کې دی، ځکه دا کار او دغه سفر عجب او غیر طبیعي دی. نو دوی دواړه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل. دلته پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې خلک راګرځېدلي دي. هغه قریش چې همیشه به خلک د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو د اورېدلو څخه منع کول، اوس نارې وایي. هر څوک چې وویني ورته وایي: راسه، واوره چې محمد صلی الله علیه وسلم څه وایي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی او رسول صلی الله علیه وسلم ته کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه: ول یا رسول الله، آیا ته برای شپه بیت المقدس ته ولاړې او بیرته رالې؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: هو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل: ول صدقته، یعنی ته په دغه خپله خبره کې صادقه یې او زه یې منم. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: انت صدیق. دلته د اول واري دپاره رسول صلی الله علیه وسلم دغه د صدیق لقب و ابوبکر رضی الله عنه ته ورکړ او د صدیق لقب سبب هم دغه د اسراء یا د معراج واقعه ده. دغه لقب د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دپاره په ایمان کې لوړه درجه او لوی مقام دی.
ځکه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې هو د هیڅ شک او تردد ونه کوي فورا یې وویل چې صادق یې بې له نقاشه بې له پوښتنې چې ووایي چې څنګه ولاړې او پر چیش ولاړې بې له هر څه وویل چې ته صادق یې دا د صادق مسلمان د خبرې د اورېدلو او د سمدستي تصدیق کولو هغه شان دی قریش او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل ته څنګه دا خبره منې او څنګه ورته وایې چې صادق موږ یوه میاشت پر لاره تېروو تکلیفونه او خوارۍ را باندې تېرېږي بیا نو هلته رسېږو او دی په یوه شپه ولاړی او بېرته رالی ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل زه د ده صلی الله علیه وسلم خبرې چې تر دغه لا هم عجب کار وي هغه منم زه د ده هغه خبرې منم چې له اسمانه څخه یوه لحظه ورته راځي زه یې په وحي کې صادقه بولم چې د اسمانه د خالق جل جلاله د طرفه ورته راځي او اوس یې د بیت المقدس تګ او راتګ دا عجب وبولم او نه ومنم بیا نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اراده وکوله چې خلکو ته د رسول صلی الله علیه وسلم صداقت او رښتیا ویل ورښکاره کړي او دا ثابته کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم صادق دی نو وی ویل چې یا رسول الله موږ خبر یو چې تا په خوا کې بیت المقدس نه دی لیدلی او ته هلته نه تللی تاسو ته هم معلومه ده محترم اوریدونکو چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه خپلو سفرو کې چې شام ته تللی خو بیت المقدس ته نه و تللی او بیت المقدس یې نه و لیدلی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل چې تا بیت المقدس په خپل ژوند کې نه دی لیدلی خو موږ تللی یو او لیدلی مو دی او په حاضرو خلکو کې هم داسې ډېر خلک شته چې د بیت المقدس یې لیدلی دی دا چې ته تېره شپه ولاړې او ودې لیدی نو موږ ته د هغه بیان وکړه رسول صلی الله علیه وسلم هم د بیت المقدس د علامو په بیانولو شروع وکړ ول داسې مسجد دی او داسې جوړ شوی دی داسې عمودونه دي د مسجد لوی لوی علامې بیانوي دلته ځینې قریش حاضر ول چې بیت المقدس ته به ډېر ډېر تلل هغو پوښتنې شروع کړي د هر شي پوښتنه کوي او د هغه مفصل جواب غواړي خو تاسو ته معلومه ده که یو څوک مسجد ته د لمانځه د ادا کولو دپاره ولاړ سي هغه نفر لمونځ کوي او بېرته راوځي د مسجد پر دروازو او پر کړکینانو فکر نه کوي چې څو دروازې څو کړکینان څو ستنې یا عمودونه لري او داسې نور ډېر شان د دغه لمونځ کوونکي په فکر کې نه وي نو رسول صلی الله علیه وسلم هم هلته د لمانځه او د انبیا علیهم الصلوة والسلام د ملاقات دپاره تللی و د مسجد و تعمیر یا نقشې او یا داسې نور شان کې فکر نه و او نه یې په یاد ول او نه ورته معلوم و قریش قصدن دغسې پوښتنې کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم غلط سي او یا معلومات ورته نه وي او د دوی خبره پر جوړه سي مګر د قادر مطلق جل جلاله په اراده د بیت المقدس هغه شکل د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته راوړل او رسول صلی الله علیه وسلم او بیت المقدس ته ګوري هر یو چې د هر شي پوښتنه وکړي رسول صلی الله علیه وسلم د هغه جواب ورته وایي رسول صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ویني او دوی نه ویني رسول صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس ټولې علامې په مکمل ډول ورته بیان کړي چې څوک پوښتنه وکړي رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ګوري او جواب ورته وایي ټول قریش په تعجب کې خو بیا هم د قریشو کفار دا خبر نه مني دا د دوی ضد او د دوی عناد رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما سره نور علامې هم شته قریش وویل هغه څه شته ول هغه قافله ده ستاسې قافله پر لارې ده د قافلې په مخ کې یو سور اوښ دی او دوې غرارې پر باندې دي حتی هغه شان ورته وویل چې په دغه اوښ د ښایست دپاره یا د زینت دپاره زیړول سوي وي او د دغه قافلې څخه په فلانۍ منطقه کې یو اوښ ورک و ما ورغږ کړل او د اوښ ځای مې ور وښود همدارنګه د دغه قافلې سره په یوه لوښي کې اوبه وې چې سر یې بند او تړلی و ما هغه اوبه وڅښلې څنګه چې د قافلې خلک د اوښ د راوستلو دپاره تللي ول زه یې نه ولیدم قریش وویل ښه دغه قافله چې تا پر لارې ولیدل که د دغه ځایه څونه او په کم اندازه کې لرې ده یعنې مکې مکرمې څخه په څونه کیلومتره کې لرې ده
او ستا په حساب باید چې 2 ورځې وروسته دلته راورسیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وویل پس له 2 ورځو به دلته رارسیږي. اوس نو په دغه خبرو کې هیڅ درواغ نه ځایږي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم پرون هم د دوی سره په مکه مکرمه کې او نن هم د دوی سره دی او قافله پر لارې ده او دلته 3 ورځې وروسته رارسیږي او رسول صلی الله علیه وسلم هغه قافله لیدلې ده او خبرې ورسره کړي او به یې ځین شي. دلته د درواغ ویلو هیڅ امکان نشته. خلکو وعده سره وکوله چې دغه قافلې د رارسېدلو انتظار وکړو، څو هغه ورځ راورسېدله چې په دغه ورځ باید قافله راورسېږي. سهار وختي د مکې مکرمې ډېر خلک د باندې ورووتل او د قافلې انتظار کوي. واقعا هم په دغه ورځ باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم ښوولې وه قافله راورسېدله، د قافلې په مخ کې هغه سور اوښ دی او هغه علامې ټولې پرسته کومې چې رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي وې. کله چې قافله راورسېدله قریشو پوښتنه ځینې وکول چې ستاسې اوښ ورک سوی و؟ هغه وویل هو، اوښ مو ورک و او د یو چا غږ مو واورېدی چې اوښ یې راوښوی او اوښ مو هم هلته پیدا کړ. اوس د قافلې خلک پوښتنه کوي چې تاسې ته دا خبر چا درکړ چې موږ ته دغه واقعې پېښ سوي؟ قریش وویل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم او هغه دا خبر راوړی. خو سره د دغه لوی معجزاتو بیا هم قریشو نه ایمان راوړی او نه مسلمانان شول. دغه د اسراء یا د معراج واقعه د هغو معجزو څخه نه ده چې الله جل جلاله خپل حجت او دلیل پر کفارو قائم او ثابت کړي، بلکې دغه حادثه او واقعه د دې لپاره و چې الله جل جلاله خپل حبیب او خپل محبوب صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم په تشویش او په غم کې هغه غم او تشویش پر کم کړي. د دې واقعې څخه خپل رسول صلی الله علیه وسلم مقصد د خلکو د لپاره د معجزو اثبات. د دغه مقصد لپاره الله جل جلاله د معراج واقعه نه ده راوستلې، لکه الله جل جلاله چې ودې ته اشاره په دې آیات شریف کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یعنی دغه اسراء او معراج ته رسول صلی الله علیه وسلم بیول د دې لپاره ول چې موږ او رسول صلی الله علیه وسلم ته خپل د قدرت ځینې دلایل او علامې وښکاره کړو. اوس به د عقبې سره د اول بیعت بیان درته وشي. موږ مخکې درته وویل چې د بیاست د 11 کال د حج په موسم کې د اهل یثرب څخه 6 نفره اسلام ته داخل شول او د رسول صلی الله علیه وسلم سره وعده وکوله چې موږ به ستا رسالت او اسلام خپل قوم ته رسوو. نو د دې د کار نتیجه دا سوه چې په راتلونکي موسم کې یعنی د بیاست د 12 کال د حج په موسم کې چې د میلادي سنې د 1421 کال د جولای د میاشتې سره برابر و د یثرب څخه 12 نفره مسلمانان د حج د لپاره رااله چې په دوی کې 15 نفره هغه کسان ول چې په تیر کال کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لیدلی ول او هغه 6 نفر چې د دوی سره په 6 کال کې نو راغلی هغه جابر ابن عبد الله ابن رئاب او دغه نورو راغلو او نفر نمونه په داسې ډول سره. اول زکوان ابن عبد القیس خزرجی چې د بنی زریق څخه، دویم معاذ ابن الحارث الخزرجی چې د بنی نجار څخه، دریم عباده ابن صامت الخزرجی چې د بنی غنم څخه، څلورم یزید ابن ثعلبه خزرجی چې د بنی غنم د حلفاو څخه، پنځم عباس ابن عباده الخزرجی چې د بنی سالم څخه، شپږم ابو الهیثم ابن تیهان الاوسی چې د بنی عبد الاشهل څخه، اوم عویم ابن ساعده الاوسی چې د بنی عامر ابن العوض څخه. دغه دوه اخرین نفره د اوس د قبیله څخه او نور ټول د خزرج د قبیله څخه. دغه 12 نفرو د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مینا شریفه کې د عقبې سره ولیدل او دالته بیعت هم ورسره وکړ. دا هغه بیعت دی چې بیعت النساء ورته ویل کیږي، یعنی د ښځو بیعت. که څه هم په دغه بیعت کې ښځې نه وې موجودې، خو نوم د بیعت النساء په دې سبب پرېښودل شو چې په دې بیعت کې پر ایمان، اطاعت او ښو اخلاقو وعده وه چې په دې بیعت کې جهاد نه او د ښځو بیعت هم داسې و چې پر الله د الله پر وحدانیت
او د رسول صلی الله علیه وسلم پر رسالت به ایمان لري، الله لره به شریک نه نیسي، لمونځ او د الله اطاعت به کوي، غلا او زنا به نه کوي. څنګه چې په دغه اوسني بیعت کې که څه هم نارینه ول خو د جنگ او د جهاد ذکر نه وکي، نو د دې سبب بیعت النساء ورته وویل شو. امام بخاری د عبادت ابن صامت رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم راته وویل اراسي پر دې بیعت را سره وکي چې الله ته به هیڅ شریک نه نیسو، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولادونه به نه وژني، یو له بله به تهمت او بهتان نه سره وایست، په ښو کارو کې به زما نافرماني نه کوي. که چا پر دغو کارو وفا وکوله د هغه اجر پر الله دی، او که د چا څخه د دغو کارو مخالف کار پیښ شو او په دنیا کې جزا ورکول شو هغه کفاره ده، او که د چا څخه مخالف کار پیښ شو او الله حال پټ کړي یعنی څوک نشو په خبر، د هغه حساب پر الله دی، کې خوښه و جزا به ورکړي او کې خوښه و وبې بخښي. عبادت ابن صامت رضی الله عنه وایي موږ پر دغو کارو بیعت ورسره وکړي، دغو نفرو د خپل اسلام اظهار وکړي او په اسلام سره اقرار وکړي، او د ډیرو نفرو د ایمان راوړلو خبرې هم رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې هلته په مدینه منوره کې نور ډیرو نفرو هم ایمان راوړی دي. کله چې د حج موسم پای ته ورسېدی نو دغه نفرو د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل چې د دوی سره یو نفر مدینه منورې ته ولېږي چې هلته مسلمانانو ته اسلام او احکام د اسلام او قرآن وروښيي، او هغه کسان چې تر اوسه پر شرک پاتې په هغو کې اسلام نشر کړي، ځکه هلته په مدینه منوره کې اسلام نشریږي. رسول صلی الله علیه وسلم هم دغه سفارت لپاره د هغو ځوانانو څخه یو ځوان انتخاب کړي چې د سابقون الاولون یعنی اول مسلمانانو څخه و چې هغه صحابي مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. په مدینه منوره کې د اسلام اول سفیر دغه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دی. د مدینه منورې د مسلمانانو په مرګتیا مدینه شریف ته ولاړی او هلته د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې اوسېدی، او دوی دواړو به په ډیر شوق او په حماس په جد او په جهد سره په اهل یثرب کې اسلام نشروي، او مصعب رضی الله عنه په مدینه شریفه کې د مقرئ په نامه سره مشهور شو. مقرئ یعنی د قران مجید ویونکی. د مصعب ابن عمیر د دعوت د کامیابیو د مشهور قصو یوه قصه ده چې اسعد ابن زراره رضی الله عنه یو ورځ و مصعب رضی الله عنه ته وویل چې درځه او د کوره راوېستی، اوس غواړي چې د بني عبدالاشهل او د بني ظفر کورو ته د دعوت لپاره ولاړ شي. نو هلته ورغلل، د هغې قبیلې په باغو کې په یو باغ ورننوتل او د یو څا پر غاړه باندې کښېنستل چې هغه څا ته بئر مرق ویل کېدل. د مسلمانانو څو نفر ورته راټول شول د اسلام خبرې سر کوي. سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر چې د بني عبدالاشهل د قبیلې مشران او سرداران ول په دغه وخت کې پر هغه خپل شرک ول، هغو ته د مصعب او د اسعد رضی الله عنهما د راتګ خبر ورسېدی. نو سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر ته وویل ورسه دغو دوه راغلو کسانو ته جزا ورکړه، دوی راغلي دي او اوس غواړي چې زموږ ناپوه خلک له دینه واړي او د دې څخه یې منع کړه چې زموږ کورو ته راشي. داسې اسعد زما د خاله زوی دی، نو ته ورسه، که هغه زما د خاله زوی نه وای ما به په خپله دا کار کړی وای. اسید هم خپله نیزه ورسره راواخیستله او د دوی پر طرف وررهي شو. اسعد رضی الله عنه چې د لیرې اسید ولیدی و مصعب رضی الله عنه ته وویل دغه چې رارهي دی د قوم مشر دی، د الله او د دین خبرې ورته وکړو. مصعب رضی الله عنه وویل که کښېنستی خبرې به ورسره وکړه. اسید چې راورسېدی په قهر ورته ودرېدی، ول د چیش دپاره دلته راغلي یاست؟ غواړئ چې زموږ ناپوهان له دینه واړوئ؟ که تاسې و ژوند ته ضرورت لرئ د دې ځایه ولاړ شئ، یعنې که غواړئ چې ژوندي پاتې شئ دلته مه راځئ. مصعب رضی الله عنه ورته وویل ته کښېنه او زما خبرې واوره، که دې خوښې سوې قبول یې کړه او که دې ناخوښه وې هغه شی مه قبلوه. بیا به نو موږ د سولاړ اسید وویل د عدل او د انصاف خبره دی وکړه. نو یې خپل نیزه پر ځمکه جګه او کښېنست. مصعب رضی الله عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي. راوي د قصې وایي په والله د مخه تر دې چې اسید خبرې وکړي موږ د ده په مخ کې د اسلام نور ولیدی.
بیا نو اسید وویل ما احسن هذا واجمله، دا څونه ښه او ښایستې خبرې دي. نو ویل که څوک وغواړي چې دغه ستاسې دین ته داخل سي څنګه او په څنګه طریقه سره داخلېدای سي؟ دوی ورته وویل اول غسل وکړه، کالي دې پاک کړه، د حق شاهدي ادا کړه او بیا 2 رکعته لمونځ الله ته وکړه. اسید ولاړ شو، غسل یې وکړ، کالي یې پاک کړ، شهادتین یې وویل او 2 رکعته لمونځ یې وکړ. او بیا یې وویل چې زما تر شا یو سړی دی، که هغه ستاسې متابعت وکړي د ده د قومه څخه هېڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی او زه بیا اوس تاسې ته راولېږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیستله او د سعد پر طرف باندې ورهي شو. سعد ابن معاذ چې د خپل قوم سره د مجلس په ځای کې ناست او د لیرې سه اسید ولیدی، قوم ته وویل په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی چې ستاسې د مجلس سره په کم مخ باندې ولاړ. کله چې اسید خپل قوم ته ودرېدی، سعد ورته وویل څه دې وکړو؟ اسید وویل د خلکو سره مې خبرې وکړې، خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې ته تشویش وړي، او بیا ما منع کړل چې دلته مه راځئ. دوی وویل ښه دی، څنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یو بله بده پیښه ده. اسید رضی الله عنه اوس غواړي چې سعد ابن معاذ په یو بله طریقه دوی ته ورولي. نو ویې ویل ول یو بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي، غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره له دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر شو او ولاړ شو، خپله نیزه یې ورسره واخیستله، د مصعب او د اسعد رضی الله عنهما پر طرف وررهي شو. کله چې ولیدل چې هغه آرام ناست دي او هیڅ نه ده پیښه، نو پوه شو چې د اسید مقصد دا و چې زه دوی ته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره و مصعب رضی الله عنه ته وویل یو سردار او رئیس درته رارهي دی او د ده تر شا لوی قوم ولاړ دی، که دی ستا د دین متابعت وکړي د ده د قوم څخه هېڅوک ستا مخالفت نه کوي او ټول اسلام ته داخلېږي. سعد ابن معاذ راورسېدی او په قهر ورته ودرېد. و اسعد رضی الله عنه ته وویل یا ابا امامه، که زما او ستا په مابیند کې قرابت نه وای، دغه سړی به زما څخه ژوندی نه وای تللی. دننه زموږ کورو ته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دي خوښ. مصعب و سعد ابن معاذ ته وویل ایا نه کښېنې چې زما خبرې واورې؟ که دې خوښې شوې قبول یې کړه او که دې ناخوښې وې موږ به درته ولاړ. سعد ابن معاذ وویل دا حق او د انصاف خبره. نو یې نیزه پر مځکه جګه کړه او دی کښېناست. مصعب رضی الله عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړ. بیا هم راوي د قصې وایي په والله د مخه تر دې چې سعد خبرې وکړي موږ د ده په مخ کې د اسلام په نور پوه شو. بیا نو سعد ابن معاذ وویل څوک چې مسلمانېږي او غواړي چې دا ستاسې و دین ته داخل سي نو څنګه داخلېدای سي؟ مصعب رضی الله عنه ته وویل چې غسل وکړه، کالي دې پاکه، د شهادت کلمې ووایه او 2 رکعته لمونځ ادا کړه. سعد هم دا کارونه وکړل. بیا خپل نیزه ورسره واخیستل او د قوم پر طرف باندې رهي شو. قوم چې د لیرې ولیدی نو یې وویل په والله او په الله دې مو قسم وي په کوم مخ چې تللی و په هغه مخ نه دی راغلی. اوس چې سعد ابن معاذ خپل قوم ته ودرېدی ویل یا بني عبدالاشهل زه په تاسې کې څه مقام لرم؟ هغه وویل ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار سړی یې. ده وویل ستاسې د نارینه او د ښځو سره تر هغو پر ما باندې خبرې کول حرام دي چې پر الله او د هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم مو ایمان نه وي راوړی. نو د ده د قوم پر نارینه او پر ښځو د دغې ورځې د مازدیګر لمر لا نه و لیدلی چې ټول قوم یې اسلام ته داخل شو، بې له یوه سړي څخه چې د هغه اسلام د احد د جنګ تر ورځې پورې وځنډېدی او د احد په ورځ باندې مسلمان شو او په هغه ورځ یې جنګ هم وکړ او په هغه جنګ کې په داسې حال کې شهید شو چې الله جل جلاله ته یوه سجده هم نه وکړ. رسول صلی الله علیه وسلم د دې صحابي په باره کې وفرمایل عمل قلیلا واجر کثیرا، یعنی لږ عمل یې وکړ او اجر یې ډېر واخیستی. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سفیر، حتی په اسلام کې اول سفیر مو په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې اوسېدی او خلک یې اسلام ته دعوتول. د ورځې او د شپې دعوت کوي. د دعوت په لار کې ډیر زحمت ایستی تر څو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نارینه او ښځې مسلمانان نه وي موجود. په مدینه منوره کې اسلام نشر شو او ډیر زیات خلک اسلام ته داخل شول.
دغه واقعي دا واقعي چې ټولې پیښ شوې دا د غم تر کال وروسته او تر هجرت د مخه پیښ شوې. د بعثت لسم کال د غم کال او هجرت بیا د بعثت تر 14 کال وروسته وشو. نو په دغه درو کلو کې دا تحویلات پیښ شول. د مدینې ونیرې د خلکو څخه یو نفر چې کله مسلمان سي هغه نفر بیا ډیر کوشش کوي چې نور ټول کورنۍ او قریبان اسلام ته داخل کړي. د مثال پر قسم دغه یو قصه درته بیان بسی. د عمر ابن جموح زامن چې ټولو ایمان راوړی او مسلمانان سوي خو په خپل عمر چې د دوی پلارو هغه اسلام ته نه داخل سوی، نو زامنو د اسلام ته دعوت وای خو د اسلام نه قبلوي. عمر یو بت درلودی، د هغه بت عبادت وکړ. زامنو یې وسوشتل چې دته د باطل دین او د بت پرستی غلطیا او د معبود عجز او ضعف ښکاره کی. نو یو شپه چې عمر بدو زامنو یې ګندګي او مرداري راوړل، دغه د بت یې ټول په ولړ. پلار چې سهار راویښ شو اوس غواړي چې د بت عبادت وکړي، ویل دل چې بت په مرداري باندې لړل. و دا کار چا در سره کړی دی؟ د لرګي بت خبرې کوي. وای چا به عزت کړی؟ ولی داسې در سره سوي دي؟ فاخته دی او پاکي او خبرې ورسره کوي. شی پاکي بیا خوشبويي په ومشل او بیا د هغه عبادت شروع کړي. دا د بت پرستانو او د مشرکانو بې عقلي او ناپوهي و. دویمه شپه بیا پلار بیدرې زامن یې رالل، خونې ته ورننوتل، بیا یې بت په مردارۍ باندې ولړل او ځین راووت. دویمه ورځ بیا پلار ګوري چې معبود او الهه په مردارۍ لړلی. نو دا ورځ بیا ورته وایي چې ته څنګه رب او معبود یې، د ځان دفاع لا نشې کولی. بیا یې پاکي او خوشبویه کوي. دا وار یې په غاړه تور هم ور وځړول. ورته وایي که بیا څوک درته رالی او ستا بې احترامي یې کوله او یا یې په مردارۍ باندې لړلې، په دغه توره یې ووهه او ویې وژنه. ولرګي ته خبرې کوي. خیر درېیمه شپه شوه، دی بیده شو. بیا یې زامن رالل، یو سپی یې ووژلی و او دغه بت په غاړه یې ورځړولی و. بت یې ټول د سپي په وینو باندې ولړی. وروسته سپی او بت دواړه پر یو کچره او پر یو انبار باندې وغورځول. سهار چې پلار راویښ شو په بت پسې ګرځي، هغه نسته. د همسایهګانو پر کورو باندې پوښتنه کوي، د یوه کوره څخه بل کور ته بل کور، څو په اخر کې پر کچره او پر انبار باندې خپل بت پیدا کوي چې مړ سپی هم په غاړه ورځړېدی. بت چې پر دې حال باندې ولیدی نو ویې ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي. نو عمرو ابن جموح ولاړی او ایمان یې راوړی، مسلمان شو او د احد په ورځ باندې بیا شهید شو. د مدینې ونیورې خلکو د خپل قوم سره دغسې معامله کوله چې اسلام ته داخل کړي. نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر شو. د بعثت د 14 کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مکې مکرمې ته رالی او رسول صلی الله علیه وسلم ته د ځان سره د کامیابۍ زیری راوړی و. د یثرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر او د اصلاحو او د قوت په واضح ډول حالات معلومېدل. اوس به دا بیان درته وشي چې د عقبې سره د اهل یثرب د خلکو دویم بیعت څنګه وشو. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکې برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.